تا چې عقیده پیژندې نو په زړه کې به دې محبت د یو الله سره وي تا چې عقیده پیژندې نو تا به مخلوق او خالق نه یو ځای کولی وایي موږ هم عقیده پیژنو څه شي عقیده پیژنې راشي چې ځان ته پوښتم چې عقیده پیژنې که نه پیژنې د دې توحید ټکي سره ډېر خلکو نه لګي ما دا خبره تاسو ذکر کړې وه ډېره فایدهمنه ده او بیا یې ذکر کوم زمونږ په ملکونو کې دوه قسمه خلک دي نقصان دeh او نقصان ورکوونکي یو قسم ستا رابطه ختموي د الله سره دویم قسم ستا رابطه ختموي د رسول الله سره څنګه اولنی قسم هغه دي چې ته اوس الله ته چغې وایې دعاګانې غواړې د الله بندګي کې مړه وایي ته ګناهګار یې ستا خبره الله ته نه رسي نو د اولیاء الله پسې زه راځه قبرونو والا پسې زه راځه د دربارونو درګاهونو والا پسې زه راځه ولې ته ګناهګار یې ستا خبره خو الله ته نه رسي والعیاذ بالله د دوی په ګمان کې زه د هغوی خبره کوم او دې مسلې تفصیل به انشاءالله په درسونو کې راځي د دغه خبرې رد نو څه وکړو نو وایي ته په اولیاء الله پسې ځه نو رابطه یې دله ختمه کړه د چا نه د الله نه رابطه ختمه شو اوس ګرځه لیونی اوس ګرځه چې ته یو دربار او درګاه باندې به پروت دی بنګي چرس مرس بس کې او زه د پلاني صاحب پیر یم او زه د پلاني صاحب مرید یم او ما د پلاني سره بیعتونه کړي ګرځه لیونی چې کله دې پرېښودو د الله توحید او کله چې دې د الله سره رابطه پرېښودم په دغه دربارونو کې وبیا میلاویږي خلکو ته الحمدلله ثم الحمدلله زمونږ عقیده یک یوازې په یو الله باندې ده والله لازم چې الله زمونږ د تندې نه پرېږدي چې بل چاته ټیټ شي عزت یو مقام الله موحد له ورکوي الله یې نه شرموي وګوره مشرک ته د ده د تندې په ورځ کې په 130 ځایونو کې ټیټېږي او 130 ځایونو کې دې سجدې لګوي پلاني صاحب له منډې وایي پلاني صاحب له منډې وایي پلاني صاحب له منډې وایي او زموږ خو دغه معلوم ځای دی راشي جومات ته الله د تندې ولګوه وژاړه رب العالمین به دله دعاګانې قبولې کړي ستې ګورې د عزت ته وګوره ځه د قبرونو خاورې موږ نه خورو په قبرونو لاسونه نه راکاږو لاړ شو که چې د مخبرې ته لاس اوچت کړو دعا وغواړو د مړي دپاره د چا نه د الله نه موحده مسلمانه او مؤمنه وروره دا ستا دپاره زیری ده او خوشحالي ده چې الله سبحانه وتعالی ستا رابطه هغه یې د خپل ځان سره جوړه کړې ده نو دویم قسم خلک زموږ په ملکونو کې څوک دي چې د پیغمبر نه به دې رابطه ختموي هغه د څنګه ته حدیث بیان کړو مسله دې بیان کړه په دې موته نه پوهېږو کېدای دا کتابونه ګمراه به شي او مذهب خپل مذهب مضبوط راټینګ کړه امامانو نچوړ بیان کړی دی امامانو څه بیان کړی نچوړې بیان کړی به په نچوړ پسې وخلک فایده د ذکر کم دا خبره غلطه ده دا خبره غلطه ده چې د امامانو خبرې د قرآن او حدیث نچوړ دي ولې غلطه ده یو څه وجود لس اولنی یو شی چې کله نچوړ کې که نه نو څه چې هغې نه د اوبه وځي هغه فایدهمني هغه باقي پالتوي هغه به غوزار کړي نو په قرآن او حدیث کې پالتو شتي چې دوی چې نچوړ راویستلی شي دا غلطه خبره د قرآن او حدیث نچوړ څه چې نچوړ یو شی چې نچوړ کړي ته چې کله د مالټې جوس جوړې مالټه نچوړ کړي که نه نو هغه پټ او هغه څه کړي غوزار کړي اوبه او جوس هغه پاتې کړي دا فایدهمند دی باقي پالتو دې ته غوزار کړي دغه شان نیمبو او دغه شان بل شي وی قرآن او حدیث نچوړ خدا خو یې نچوړ شو نو هغه نورې کوم څه غوزار کړي هغه نورې کوم څه غوزار کړي دا خبره غلطه نچوړ دا ګورې دویمه څنګه ته وایي چې د پلاني صاحب خبرې ټولې د قرآن او حدیث نچوړ دي خو انسان دی او انسان دپاره خطا هغه شتي نورې خطا یې هم نچوړ دی د قرآن او حدیث ښه نو ته یې ویرولې د حدیثو کتاب کېده لکه کېده دا جی دا صحیح بخاری کېده صحیح بخاري کېده صحیح مسلم کېده پلانې کتاب کېده او ته د مولوي صاحب سره په رابطه کې شه نو ستا رابطه یې ختمه کړه د چا نه د رسول صلی الله علیه وسلم نو چې د یو سړي رابطه ختمه شوه د الله نه او بیا یې رابطه ختمه شوه د پیغمبر نه نو دی به په کوم ځای کې کامیابي ومومي کامیابي خو لاړه دړې وړې شوه په څه کې چې دغه ختمه شوه ځای په ځای الله سو یطیع الله
واطيعوا الرسول او د دغه رابطه ختمه کړو چې رابطه ختمه شو نو پاتې شو. الحمدلله زمونږ په درسونو کې هم دا دوه خبرې ډېرې اوري او زمونږ هم دي دغه دوه اصول اطیعوا الله واطیعوا الرسول والله دې په دې باندې موږ د مرګ پورې قایم او دایم ساتي. نو په درسونو کې دغه دوه خبرې به اوري توحید او اتباع الله د الله بندګي یوازې د پیغمبر تابعداري یوازې همدغه زموږ په درسونو کې او د دې د لاسه ډېرو یارانو زموږ سره نه لګي نو خو چا سره زموږ سره پوره پټی نه دی شریک خو د دې د لاسه نه لګي چې دې دا خبرې کې بس خلک لکه ریګي په ما پسې کنځلې او بدرې ډېرې دي ښه دا سړی نه زما د علاقې نه چې د ژوند کې لیدلی یم